د هرات د ښاروالي مسؤلین وایي چې په لومړي ناحیه کې د کانکریټ اچولو او کانال جوړولو څو پروژې پیل شوي دي. د هرات د ښاروالي چارواکي وایي چې د دې پروژو سربیره 2 شنې خونې به د پښتون پل سولې پارک او مامورین شیدایی پارک په ځایونو کې هم جوړې شي. ارزش کلی هر دو پروژه جمعاً 7 میلیون افغانی بوده که از بودجه انکشافی اداره شهروالی هرات پرداخت میشه که با تکمیل این پروژه خصوصا پروژه گلخانه تکثیری در این دو پارک تمام مشکلات هایی که ما قبلا در قسمت تکثیر گلهای تزئینی در سطح شهر و نواحی پمزگانه و همچنین در ساحات بلوارهای شهری داشتیم ان شاء الله رفع میشه. د دې پروژې ټول ارزښت 7 میلیونه افغاني دی. چارواکي وایي چې د دې 2 شنو خونو په بشپړېدو سره هرات به نور د ګلانو او زینتي ونو پیرودلو ته اړتیا ونه لري. تصمیم ریاست شهرواری و بخشای سرسبزی همی است که می‌خواهیم سیستم قطره‌ای را آغاز کنیم. ابتدا در سرک خوجه صاحب می‌خواهیم این را به طور آزمایشی ماندگاری از این و مفیدیت از این را برای همه مردم وحیدا شود و بعد از او ما تصمیم داریم که تعدادی از پارک ها را هم به سیستم قطره‌ای هم آبیاری ضایع شدن آب پایین میاد و هم سیستم موثری است به خاطر آبیاری. په ورته وخت کې د قراردادي شرکت چارواکي وایي چې شنې خونې به د ټاکل شویو معیارونو سره سم د اوسپنې له راډونو او شیشې څخه جوړې شي. از لحاظ تکنیکی گلخانه به صورت معیاری ساخته میشه که کف یا کانکریتیه و یعنی اسکلت فلزی ساخته میشه و شیشه به صورت عایق ساخته میشه که در قسمت گرما و سرما مقاومت داشته باشه. د یادونې وړ ده چې تر اوسه پورې د هرات ښاروالي سږ کال له 25 څخه زیاتو پراختیایي پروژو عملي کار پیل کړی دی.